السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشه. په جدي توګه مې هدایت ورته کړی چې څومره پرسونل ده الف نه تر یا پورې چې څومره ده مکمل به د نظامي په یونیفورم سمبال وي، د نظامي د چارو نه باید خبر وي، د نظامي په اصولو باید خبر وي. که درته وایي چې ورته وردانګه ورته به د خدای په غضب ککړ، د خدای قهر پې نه یې لمونځ قبول، نه یې ذکر قبول، نه یې اذکار قبول. نن خوله توی که، نن شپه ورځ ورته یې وکړه چې وظیفه کې 2 ساعته 3 ساعته اضافه وکړه، د خدای شکر ادا کړه. کوشش کوو چې زندان کې دوی اصلاح شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشه. په جدي توګه مې هدایت ورته کړی چې څومره پرسونل ده الف نه تر یا پورې چې څومره ده مکمل به د نظامي په یونیفورم سمبال وي، د نظامي د چارو نه باید خبر وي، د نظامي په اصولو باید خبر وي. د اسلامي امارات د مشرتابه لخوا چې کوم حکم کیږي په عاجله توګه باید عملي کړي. ګورئ مجاهدینو ورو، جناب شیخ صاحب محترم حفظه الله حکمونه کړي د مشرتابه لخوا موږ ته راغلي. د زندانونو چارو سامون ادارې عمومي مشر جناب محترم مولوی محمد یوسف مصری حفظه الله دغه په حکمو راغلي. بیا دې له موږ لخوا درته صادر شوي په ټولو جزتامو ته ټولو ځایو ته الحمدلله ټولو ځایونو کې عملي شوي بعد خلاوې وي په هر ځای کې مګر اصلاح یې کوي سړی. اسلامي امارات چې کوم د مشرتابه لخوا حکم کیږي هغه عملي کوي، اجرا کوي په پټو سترګو باندې. دې ته څوک نه ګوري چې زما فلانی ده زه فلانی زه فلانی ده موضوع ته څوک نه ګوري. که درته وایي چې ورته وردانګه ورته به وردانګي په پټو سترګو باندې چې حکم نه مني څوک او غوږ نه ورته ونیسي. د دغو درباغي ترمنځ فرق نشته، د دغو د خوارج ترمنځ فرق نشته. د خدای په غضب ککړ، د خدای قهر پې نه یې لمونځ قبول، نه یې ذکر قبول، نه یې اذکار قبول. نن خوله توی که، نن شپه ورځ ورته یې وکړه چې وظیفه کې 2 ساعته 3 ساعته اضافه وکړه، د خدای شکر ادا کړه. چې په ټول افغانستان کې امن ده، سپېڅلی نظام راغلی. خطا نه منم چې حکم درته کېږي په پټو سترګې اورئ عاجل اجرا کوئ. د مشرتابه لخوا د هر طریقې چې حکم درته راځي په دې ته مه ګورئ چې ناوخته ټیمون ونه وینم چې په دروازو وتلي وي. خو الحمدلله په لنډ وختو کې په محدودو ورځو کې به موږ کورسونه شروع شي. 3 میاشتې دي په دغه کې داسې نشي ته احمد زه محمود یم، قطع مې ورته ویلي څه اصول د عسکري د هغه تطبیق کړي. داسې یو مجاهد، داسې یو ساتونکی ترې غواړم، داسې یو افسر ترې غواړم سبا دلته په ښار کې چیرې روانې بل ځای کې روانې وي د نظام ته، د ادارې ته، د صف ته، د اسلامي امارت ته چې لاس په دعا وي، خوشرویه وي، اخلاقي وي، باجورته وي.
ملګرو زه د مخکې هم دغه ته چې خواري کوئ زحمت وباسئ مخ ته ډېر څه پراته دلته د ډېر خلکو امیدونه دي موږ ته بیا هم درته وایم چې مین بات په ټولو جزو تامونو کې څومره چې افسران دي سترمنان دي مجاهدین دي وړه دي افسران دي تر جنرالانو پورې خپل ترتیب هم جوړ کړئ هر سبایم راپور مکمل غواړم دلته نظام غواړم ترتیب هم غواړم پوښتنې درنه کېږي ځوابونه درنه کېږي ځکه دا ټینګار مې په دغه وخته کړی چې دلته انسانان در سره بندیان دي که په هر جرم ده که په هر جرم راغلی او د رب العالمین ترمنځ ده خپل عمل ترمنځ خو د ما او ته چې دي مکلف یو چې د ساتنه وکړو د ده خوراک د ده څښاک د ده آرام ځای ده ته زمینه مساعدول د کار ده ته افتوي ورکول ده د صحت په باره کې ډاکټرانو ته معلومات شریکول دا د ما او تا مکلفیت ده داسې نه وي ما او ته یې دغسې حاکمان نه یو د دغه بندیانو خادمان یې دغسې یو داسې نه وي چې سبا بیا ډنډې پسې راخیستې وي درز غلا به هم په شروع کړي ګوره چې څوک ونه وینم په دغه شیانو کې بیا ما او ته حق هم دومره ده چې د دغه ساتنه خو داسې سړی وکړي لکه د یو بل ساتنه چې کوي ما او تا باندې دلته نه په ده باندې تعذیر شته نه په ده باندې روحي سکنجه شته او نه ده ته کوم تعذیر ورکول دي نو خدای دې وکړي چې ټول دغسې منظم وای انشاءالله په یو اواز به راته وایي په یوه خوله به راسره وایي انشاءالله د اسلامي امارت د مشرتابه نه چې حکم راځي او مکمل طرفه د رئیس عمومي نه کوم حکم وي په کامله معنا به اطاعت کوو او که نه